الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو نن موږ او تاسې سورة الهمزه زده کوو او دا هم د تیر پشان اول حرف بالحرف بیا کلمه بالکلمه او بیا مکمل آیت تلفظوو. نو په در شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ويل لكل همزة لمزة. واو د یا سره جنګوو، پر یا باندې لین کوو. څه معنا؟ یعنی نرمی کوو. صحیح؟ د دغه لام پیش د دا لام د شد سره ټینګ جنګوو، بیا پر لام باندې وخت تیروو، بیا د لام زیر چې مو وویل دغه کاف پیش وینئ، د دغه کاف پیش د دوم لام سره ټینګ جنګوو او پر لام باندې وخت تیروو. صحیح؟ بیا د ها پیش د میم او د ز زبرونه دا صفا وایو، د تا زیر د لام سره جنګوو او په پای کې دغه تا د ویلو په وخت کې باید که چیرې وقف کوو یعنی دریږو، دلته نو دغه تا په ها بدلیږي. توجه وکړئ. ویل لکل ګورئ لکل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. زه دغه تا په ها بدلیږي او دغه ها باید د ځیګر څخه راووځي، یعنی دغه تا اواز چې دی دا باید ښکاره سي. ويل لكل همزة لمزة. الذي پر یا باندې مد کول. الذي جمع مالا وعدده. دغه ها اواز هم باید ښکاره سي. الذي جمع مالا وعدده. يحسب د سین په ویلو کې باید توجه وکړئ چې د سین هغه نرمه شپېلکه ادا سي. يحسب ان پر نون باندې غنه ان ماله دغه ها یو الف هم کشولی سو، درې الفه یې هم کشولی سو، دواړه صحیح دي. ماله اخلده حمزه نرمه، خا ډکه وایو. توجه وکړئ چې دلته د حمزې د نرموالي په خاطر خا نرمه نسی، همدارنګه د خا د ډکوالي په خاطر حمزه ډکه نسی. اخلده داسې ونسی چې اخلده. ګوري ا په دې کې حمزه ډکیږي او اخلدم نسی، ځکه په دې کې به خا تشیږي، یعنی خا به ډکه وویل سي او حمزه نرمه وویل سي. توجه وکړئ. اخلده كلا لينبذن. د یا پیش دلته توجه وکړئ لیکل سوی یون دی خو کوچنی میم پر سر لیکلی، یعنی دا باید میم وویل سي، خو دا میم چې کله وایو مکمل میم هم نه وایو، یعنی شونډان دغونې بندوو چې د دواړو شونډانو ترمنځ تقریبا د یوې ستنې په اندازه فاصله پاتې وي.
يعني يوم نوايو او يوني هم نوايو. يوم او دميم اواز جاري لا ينبذن كلا لا ينبذن في الحطمة في الحطمة. وما أد قلقلة دال بني قلقلة أدراك وما أدراك ما الحطمة. تا په بدلیږي د دې ها आवाज باید ښکاره سي. نار الله الموقدة د را پیش د الله د لام سره جنګو او د الله لام ډک وایو. بیا پر واو باندې مد کوو قاف ډکوو. همدارنګه په پای کې د ها आवाज باسو. نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع ګوري دغه تا تشویل کیږي او طا ډکویل کیږي. اوس نو دلته باید ډېره توجه وکړئ ځکه تا او طا دواړه په یوه مخرج کې ویل کیږي. د ویلو په وخت کې چې کله د تا زور د طا سره جنګوي پر طا باندې وخت تیر کړئ او وروسته ډکوالی ورکړئ. یعنې د طا आवाज باید جاري چې بیا زور ووایست. د आवाज جاریوالی یې د شد په خاطر دی. توجه وکړئ. تطلعو تطلع على الأفئدة او کله چې مکمل آیت وایست د اول عین پیش د دوم عین زور باید صفا وویل سي. التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. دغه همزه आवाज باید ښکاره سي. عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم.